زه خپل په چینل کې هر وخت کې تاسو ته فری اف کاست ویډیوز راوړم، هیڅ تاسو باندې مصرف نه او همداسې ترڅنګ مفته ټولز هم راوړم چې تاسو مفته ټولز باندې پوه او مفته ټولز باندې کار وکړئ او دا غي نه ځان د خطر زیاتې پیسې وګټئ. تاسو هدف دی چې پیسې ونه وګټئ، بالکل تاسو ګټلای شئ. اوس نن سبا ټوله دنیا اي اي خواته شفت کېدلو کې ده، اي اي خواته الریډي شفت شوی هم ده. زیات اي اي تاسو کولای شئ چې لاړ شئ یوټیوب چینل کې وګورئ څومره اي اي چینل سي، په ټیک ټاک کې وګورئ څومره اي اي چینل سي، په انستګرام کې وګورئ څومره اي اي چینل سي، د حد نه زیات چینل سي د اي اي. صحیح ده؟ نو تاسو به آینده کې داسې خپل ځان د خاطر چینل لرئ، د دې خاطر سکرپټ لیکل کیږي، د دې خاطر اماغه سه اي اي اوتار جوړیږي، دا ټول تاسو خپل کولای شئ. او په دې ویډیو کې چې نن زه تاسو ته درخم تاسو ته فقط شارټ سکرپټس لیکل زه درخم، څنګه تاسو یو خاص سکرپټ لیکل شي، څنګه ورکه هوک راوصل شي، دا ټول خبرې زه تاسو ته په دې اي اي کې درخم. نو او بل زه تاسو ته سکل جوړول درخم، کوم ځکه د کلاود اي اي سکل دي او کوم څه یو سکرچ نه سکل جوړول شي او ریډي میډ سکلز کوم څه جوړ دی الته دا ټول زه تاسو ته درخم. نو راځي موږ تاسو سکرین ته زو دا ټول کارونه نن موږ تاسو ګورو څنګه کار کوي. نو راځي دغه د ماته سویل سیستم ته راځو، دا د موږ تاسو سیستم ته راغلو، دغه کلاود اي اي دی، په دې باندې مې کلیک کو، کلاود اي اي راخلاص شو. دې ځکه ارټیفیکټ دی، خو ارټیفیکټ باندې نن موږ خبر نه کوو، موږ تاسو نن کسٹمایز باندې خبرې کوو. کسٹمایز باندې به زه کلیک کوم او دلته موږ تاسو سره ماته سویل کنه چې سکلز بم ګورو او نور کارونه بم ګورو. کنیکټور بم زه تاسو ته درخم، کنیکټور باندې بم پوي کوم. دلته موږ سکلز باندې کلیک کو او دلته موږ تاسو سره دغه کم سکل چې دی ټول دلته ښکاري. دلته موږ تاسو سره سکل دی، ایجنټس دی، دا سکل دی، دا ایجنټس دی او دلته هغه ایجنټس چې زه هر وخت خپل په ویډیوز کې هغه ایجنټس څنګه جوړیږي هغه جوړول به زه تاسو ته په آینده ویډیوګانو کې درخم، آینده کې به تاسو پرې کوم. ایول ویور دی، ریفرنس دی او سکرپټ دی. صحیح ده؟ دا ټول یو دانه به ایزه کو خپل په وخت باندې، کله چې وخت راته هغه به ایزه کو. دلته وګورئ سکیلز دا مکمل تاسو یو ځل کولای شئ چې خپل مطالعه کې یو ځل وګورئ. دلته ایجنټس باندې کلیک کړئ، دغه ټول باقی مانده کارونه راولېږي چې څه دي پکې انالایزر دی، کمپایلر، کمپیټیټر دی او ګریډر دی. دا ټول کارونه تاسو د ذکر لیدلی شئ. دا به هم موږ تاسو کوو په آینده کې. نو دغه ځنه تاسو ډراپ کولای شئ، دغه تیر باندې کلیک کړئ، دا تاسو ډراپ کیږي. خو دلته نه چیږي به تا صحیح شو. دی باندې پوه شئ. دلته موږ تاسو راځو کنیکټور کې خبرې کوو. کنیکټور کې ډېر مهمه سټیپس دي. کنیکټور باندې تاسو زه پوه کوم. صحیح ده؟ اول په دې کې کم کارونه چې دي دا به موږ تاسو باقی آینده کې کوو. آینده کې چې کله موږ تاسو کوم څه مخې ته زو خپل دا به موږ تاسو یې زکو ځان بور باندې پوي کوو. صحیح ده؟ دا سکیل کریټور څنګه موږ تاسو جوړو، دا انتروفیک سکیل ده. صحیح ده؟ سلاش کمنټس دا ټول پلس اټو دا څنګه جوړیږي او د دې د پاسه تاسو وګورئ دلته یو پلس علامه ده. په دې پلس علامه چې موږ تاسو کلیک کوو، دلته موږ تاسو سره دوه نور ټیب خلاصيږي، یو براوز سکیل ده، یو کریټ سکیل ده. براوز سکیلز کې هم هغه شتري او کریټ سکیل کې. دلته کریټ سکیلز کې وګورئ، دلته ترڅنګ نور سکیلز هم دي. دلته موږ تاسو سره مختلف سکیلز دي. دلته موږ تاسو براوز سکیلز باندې کلیک کوو. براوز سکیلز کې موږ تاسو سره دغه کارونه دي. صحیح ده؟ اوس زه تاسو ته یو داخم. سکیل کریټر ده موږ تاسو سره پکې، کینوا ډیزاین دی موږ تاسو سره، دلته موږ تاسو سره ویب ارټیفیکټ بلډر دی، دا وګورئ تاسو او دا ټول انترافیک د خوانه جوړ شوی دی. دا بلډر دی موږ تاسو سره، تیم فیکټر دی، تاسو کولای شئ چې وګورئ. برانډ ګایډلاینز دی، برانډ چې کله جوړوي د هغې د خاطر راهنمود دی. دا ټول کارونه دې ځینه څه کوو، دا به موږ تاسو کلوز کوو. کلوز شو، دلته پلس باندې کلیک کړئ. صحیح دی؟ پلس باندې دلته موږ تاسو کولای شو کریټ سکلز، موږ تاسو دلته یو سکلز ځان خاطر جوړولای شو. کریټ وذ کلاود. کلاود تاسو خپل جوړی دا سکلز. موږ تاسو چې کلیک کو تاسو به اوس وینئ. دا وګورئ automatically your prompts موږ ته راکو. prompts کې څه لیکلي؟ Let's create a skill together. Use your skill, creator skill. First ask me what the skill. څه رقم سکیل تاسو غواړئ باید د مانه پوښتنه وشي، یعنی زما په څه باندې پوه شئ، زما په کار باندې پوه شئ چې زه کم کارونه کوم څنګه کوم. صحیح دی؟ په دې باندې پوهېدل لازمي مهمه دي. بیا دا موږ تاسو ته بهترینه کار کوي. دلته موږ تاسو کلیک کوو او دې ځای کې موږ تاسو سره وګورئ ټول هر څه راغله. دلته زه لیکم create a skill that take a YouTube video link or script as an input and then recommends 5 shorts video content idea that can go viral. دلته به کلیک کو او دې ځینه چې کله موږ انټر وو
منګه تاسو به شورت ویډیو د خاطر هوک به پکې هوک هغه خبره ده چې کله تاسو خبرې کوي اول کې باید تاسو څه ویوي صحیح ده دی باندې کلیک کو او دلته موږ تاسو سره د کار شروع شو دغه مکمل یوټیوب د خاطر لینک ورکول شي یوټیوب ویډیو لینکس او دلته سکرپټ transcript only دلته both either or one word او که something else په هر یو چې کلیک کړئ سمه ده دلته موږ تاسو سکرپټ باندې کلیک کو او دلته به شو دلته دغه څلور چینل موږ تاسو درې چینل موږ تاسو سره دي ټیک ټاک ده انستګرام ده دا وګورئ ټیک ټاک انستګرام یوټیوب صحیح ده او که ټول موږ به واخلو ټول all باندې به کلیک کو او دلته به کلیک کو هوک هوک به کیوسی concept only هوکی plus concept بالکل او full breakdown hook script outline hashtag tips دا ور کیوسی دا ګوره یوټیوبر د خاطر ډیر اسانه کړي تاسو ته فل بریک ډاون هم کوي حکم د جوړي سکرپټ هم د جوړي outline هم جوړي hashtag هم جوړي او ټیب هم جوړي ټول شي نه تاسو جوړي دلته just the idea plus why it will go viral څه د خاطر وایرل شي چې هر یو اخلي تاسو کولای شئ چې په ماغي باندې کلیک کړئ زما په هوک او کانسپټ باندې کلیک کوم دا د موږ تاسو جوړي اوس وګورئ مکمل هر څه به برابر کی تاسو به خپل وینئ دومره اسانه شوی یو یوټیوب چینل چلول فیسلیش چلوي خپل مخ خوي کني خوي دا د مکمل شو اوس به زه تاسو ته دروخم دلته وګورئ use the skills whenever اینه تاسو زه کدا ولم بالکل ویډیو زیاته ودی زه نه غواړم چې ویډیو د حد نه ډیر وګد شي دلته وګورئ تاسو import لیکل هندل import کې باید څه وي او څنګه وکړئ دلته لیکل دلته ټول هر یو تاسو procedure directly no clarification needed دا تاسو کولای شئ چې وګورئ څومره ښه لیکل دی باندې به مخکې تا سکرپټ رائټر به سره څوک چې کتابونه لیکي هغه دی به سره خپل به تللې په ګوګل کې به سرچ کو ډېر مشکلات اوس دومره اسانه شي چې په اسانه باندې تاسو دا کارونه کولای شئ آیډیا وګورئ آیډیا ولنې آیډیا موږ تاسو سره څونه ده د شروع د خاطر کولای شئ او حکم په کور کړی دا تاسو ته هر څه ور کړی دا وګورئ دویم او راځي موږ تاسو دلته ز تاسو ته درکم چې تاسو د یو ویډیو سکرپټ څنګه راخلئ دلته یوټیوب او ترانسکرپټ دا یو چینل ده دا تاسو وګورئ دا ځان سره کولای شئ چې کاپی کړئ یا بک مارک کړئ انده کې تاسو څخه کاری کولای شئ استفاده کړئ دلته موږ تاسو راځو څه کو دلته به موږ تاسو یو یوټیوب ویډیو لینک راوړم یوټیوب به ولیکم کله مې چې ولیکو دا د موږ تاسو سره ځکه ما ویډیو راخلم دغه یو ښه یوټیوبر دی د هندستان دی دروب راټی نومیږي او تندې به زه کاپی کوم لینک او را به وړم او دلته دا سیاست باندې ډېر خبرې کوي او سیاست مدار باندې هغه کوي دلته بس سکرپټ وی واچوم او دلته وګورئ موږ تاسو سره پورا سکرپټ راوېستو تا پورا مکمل سکرپټ راوېستو په انګلیش باندې دا به تاسو کولای شئ چې ګوګل ټرانسلیټ استفاده کړئ تاسو کولای شئ چې خپل ای آی استفاده کړئ او دا سکرپټ ځان د خاطر ترجمه کړئ نو دا ټول کارونه موږ تاسو ته په ای آی باندې په اسانه او سادهګي باندې اوس کولای شو دلته موږ تاسو څه کوو ورته وایو چې موږ تاسو څه وکړي دغه کاپی دیزنه به کاپی چې کو وګورئ دا کاپی شو سکرپټ دیزنه کاپی او دلته به چې واچو او دیزه کې به کېدو موږ تاسو کې چې خو څو پیسم کو دا د یو فایل په شکل کې ورته پیس شو دا یو فایل په شکل کې راغی کله چې سکرپټ ډیر غټي ټیکست په شکل کې نه د فایل په شکل کې اتوماتیکلی اخلي دلته بوله زه ولیکم here is the script of this video create 5 short videos for me دلته به 15 short videos اوس جوړ کی ګورو چې جوړي کني جوړي وی ګوري دا د موږ تاسو 15 دانه شورت ویډیوز جوړې کړل 15 شورت ویډیو د خاطر هم هوک پکې را آیډیا پکې راوسله هوکم پکې راوس کانسپټ پکې راوسو او ټول خبرې پکې دا ګوري درېما او دلته ګوري دا چلورما او دا هم 15 دانه په څومره لاند وخت صرف په 100 ثانیو کې راته جوړې کړل تاسو اوس کولای شئ چې دا استفاده کړئ خپل ځان خاطر او جوړې دلته موږ تاسو راځو څو ګورو د دې کې با کسٹمایز باندې کلیک کو او دلته سکلز باندې کلیک کو او دلته بری شو براوز باندې براوز سکلز باندې کلیک کو راځي براوز سکلز کې وګورئ براوز سکلز کې دا الریډي ما تاسو درخودلې دینه هر یو چې انتخابول شي او کار ور باندې کولای شي که تاسو نه پوهیږئ آینده ویډیوګانو کې دا زه تاسو سره وړم تاسو کولای شئ کنیکټور هم زه تاسو درخم چې کنیکټور هم وګورئ چې څنګه کار کوي صحیح ده دا ټول شینه نن ما تاسو درو خدل دا تاسو کولای شئ خپل ځان د خاطر استفاده کوي او په دې طریقې باندې خپل چینل زو چلاو
نو موږ او تاسو به په بلې ویډیو کې وګورو. صحیح